السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د جمعې مبارکې په ورځ کم وخت دی چې سوال پکې قبليږي؟ ځینې مولوي صاحبان وایي چې د جمعې په ورځ 1 ساعت وخت دی چې سوال پکې قبليږي. هغه کم وخت دی چې د جمعې مبارکه ورځ په ټولې اونۍ کې د ټولو ورځو سرداره ده، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان یوم الجمعة سید الایام، د جمعې مبارکه ورځ د ټولو ورځو سرداره ده. پاتې شوه چې د جمعې په مبارکه ورځ کې په کم وخت کې دعا قبليږي د دې تعین نه دی شوی. علماوو دا لیکلي چې د دې تعین نه دی شوی، لکن راجح قول دا دی چې دا د جمعې په مبارکه ورځ کې 3 وروستني ساعتونه دي، او علماوو او محدثینو لیکلي دي چې په دې 3 ساعتونو کې بیا وروستنی ساعت دی چې هغه د مازدیګر د مانځه نه وروسته دی. اگر که ځینې علماو ځینې اساتذهو نور وختونه هم لیکلي، اما څومره مطالعه چې ما کړې ده، محدثینو دا لیکلي چې د جمعې په مبارکه ورځ کې 3 وروستني ساعتونه دي، او په دې 3 وروستني ساعتونو کې وروستنی ساعت دی چې هغه د مازدیګر د مانځه نه وروسته راځي. پروردگار ټول جهان